ته سدا بهار یې ستا زوی به هم سدا بهار یې. واه 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 خوند یې وایي چې ته سدا بهار یې. چې مشر یې زمبر یې اختر بې مازدیګر یې. دا ریانه ده دا زرغونه ده مابین والا میلمنه ده دا والا پښتنه ده. د مور او د میرې په مابین کې خالي د وو د یې فرق دی. پلار یې تربور یې سیال یې سړی ننګیالی بریالی توریالی جنګیالی خانم یې جانانم یې یار یې ملګری انډیوال یې دوست یې اشنا یې ماما یې. وایي میړه مړ که مړانې مه پټو سلا د مړو هنر دی دروغ د میړه وزر دی یا میړه سه یا لمون نه سه. د نعمت پښتون وطن گیټ په خلاص کم موټر به را دننه سي. السلام علیکم څنګه جوړ پخی. دا د نعمت پښتون وراره دی. وراره یې اوه نور څنګه ښه گیټ برته بند. دا دی د خیره نعمت پښتون وطاق لفراله نعمت پښتون وطاق نو دی دی لکه زموږ خپل کور. او تو ګورې دا دی نعمت پښتون نعمت پښتون څنګه ښه ستا مینهوالو راوستلی مینهوال دی وایي نعمت پښتون به بیا راولي ډېر سوالونه ډېر شان پوښتنې راڅه کړي انشاءالله ته وکړه دا هر سوال به انشاءالله موږ جواب او دا واره به انشاءالله دومره خوندوره ویډیو جوړه کړم چې خوند به ځینې واخلي. نعمت پښتون دا جوړ په خیر سلامت. ما د خپل د نعمت پښتون دا وطاق ډېر ښه خوند راکړي. ټوله زرغونوالی دی کې لمر ته تاسو ګورئ او دلته یو ناور هم دی. ناور به لا در ښکاره کړم بیا به د هغه بعد زه ایسته به نعمت پښتون سره ناسته ولاړه وکړم. دا تاسو ورته ماشاءالله ډېر خوندور سین دی د ناوره ده. نعمت پښتون دومره مینهوال پیدا کړي دي مولانا یوه ویډیو څو ولاړه 10 لک کسان تقریبا یوه ویډیو 10 لک ماشاءالله ماشاءالله. نو نعمت پښتون خو زموږ د پښتو یو سرمایه ده. سړي د کوټ سره ټلیفون وکړي مالت باندېوال دی یا د نعمت پښتون هو چای به وکړو چای به واره وکړو نعمت پښتون سره. دا نو د نعمت پښتون وطاق دی. په ټوله علاقه کې دا وطاق ماته ډېر زیات خوند راکړي. تاسو ورته وګورئ څومره خوندور سي. هر خزان خزان دا غلط او دا ولې د ارزګۍ موسم دی خزا ده دی چې ته سدا بهار یې ستا زوی به هم سدا بهار یې. واه 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 خوند یې وایي چې ته سدا بهار یې زوی به دې هم یعنې مطلب چې ته خوشحاله یې زوی به دې هم خوشحاله یې. خوشحاله ګډ دا نعمت پښتون وطاق دی. دا ازګۍ م وطاق دی نعمت پښتون. دا نو د میلمنو ځای دی. د لې موږ سره راسو یو ورځ کړاییم کې وکړو چایم کې وکړو ډېر خوندور ځای دی. نعمت پښتون یو مینهوال پوښتنه کړې ده وایي د خور څه معنا ده؟ ښې معنا خوري یې و معنا وروڼه و معنا د دې ونډه رې معنا راګرځي رې معنا رواج دی دلته. ښې معنا دا خو به دې کېږي نه و معنا د ورور کره رې معنا راځي بیا هم دا د خور معنا ده. ښې معنا که ته خورنده یې و معنا د ورور سې رې معنا راوګرځو. ښې معنا خون به ووینې و معنا ویشتل به پکښې رې معنا رواج دی دلته. ښې معنا خواستغي به یې و معنا دا ونډه چې رې معنا راګرځی. خواستغي دې ته وایي چې هغه خوار به یي. ښې معنا خوار به یي سین معنا سوال به کوي ته معنا تل غین معنا غنیم دی به سوالګري مړیږي به نه. زبردست زبردست. نعمت پښتون یو مینهوال پوښتنه کړې ده چې د مشر څه معنا ده؟ د درې کټګرۍ دی. مشر دی معتبر دی زمبر دی. وایي چې مشر یې زمبر یي اختر بې مازدیګر یي. میم معنا مور د شین معنا ته تې شیر در کړی رې معنا تې راوړی. میم معنا چې ته مریض سې شین معنا د شپې رې معنا د روڼوي رې معنا د روڼوي. میم معنا چې ته مسافر سې میم معنا دا مسله راواخلي شین معنا په شپږ کې رې معنا د راز کې د الله پاک څخه تعالی دعاوې کوي. د مور لقب دی مشر. د مور مینې ته مشر وایي. معتبر د پلار مینې ته وایي. میم معنا مدام ته معنا تعالی ته معنا تعلیم کوي پتا بې معنا بارونه رې معنا راوړي. معتبر و معنا د وس کوي. زبردست. زمبر و دې ته وایي په دا دوو کمیسو نه نوتلی غل. زمبر معنا خپل ځان یې تا ته برابر کړي. زمبر معنا چیز ده ته؟
زه معنا ځانې نون معنا د نوټ دپاره نون معنا د نوم دپاره بې معنا برابر کړي بې معنا د برخه ری معنا راګرځي اول خپل د نامه برخه دی زما ونډه کې کښېږدي زبردست د اریانا کیسو ابریویشن د ښیم الف معنا زده کړې دی د ری معنا په رواني باندې یې معنا یوازې نون معنا نمونه د دې ضبط دې ته اریان وایي الف معنا انګریز به ری معنا راواړي یې معنا یواري نون معنا نوم د دې مځکې نوم الف معنا په اخر کې به ری معنا دا روغه نه پرېږدي یې معنا پرېوځي نون معنا نیمۍ بې کې د مځکه د مځکې ته موږ مور وایي نه نو مور ته پاکستان افغانستان هندوستان ترکمنستان تاجکستان د فارسي الفاظ دي مور ته چې ته اریانا زرغونه میلمنه پښتانه ښایسته وایه خوند کوي صحیح دی اګري په دې کې بالکل اګري زرغونه کیسو ابریویشن د ښیم زه معنا د زر لري زه معنا زرو رقم ری معنا راوی بسه غین معنا په غرو کې دی غین معنا غمیان لري غین معنا د غوړ لري غین معنا د غوره ده و معنا د وطن نون معنا په نړۍ کې نسته زه معنا د زبه دی ری معنا را باسي غین معنا د غلامۍ سه پښتو زبه ته د غلامۍ سره باسي و معنا په وطن کې نون معنا نصاب د دی په سکول کې به ورته وایم مکتب کې یا ښوونځي کې نون معنا نظام د عدالت زبه کا او د نظام زبه کا نو ته د غلامۍ څه وځي اشرف نعمت پښتون یو چا پوښتنه کړې ده چې وایي د لور څه معنا ده لا معنا د لویه و معنا ونډه ده ری معنا رب را کړې ده زما یوه لور 15 کاله بعد پیدا سوې ده پر هغه ما 15 نمونه ایښي دي د لاس د ګوتم دا نمونه دي زده کړي دا اریانا ده دا زرغونه ده مابین والا میلمنه ده دا والا پښتانه ده چاته وښایه دا طرفه سټایل کوي دا والا ښایسته ده صحیح بیا د ښیم دا اریانا ده دا زرغونه ده مابین والا میلمنه ده دا والا پښتانه ده دا والا ښایسته ده نعمت پښتون یو مینوال پوښتنه کړې ده چې د مور وایي څه معنا ده می معنا ملګرې ده می معنا تر مرګه پورې می معنا میوه ده می معنا مالګه ده می معنا معلومات درکوي می معنا ماڼۍ نه کوي می معنا مدامې کوي می معنا د مینه تاثر کوي و معنا ولاړه ده و معنا په اور کې و معنا په اوبو کې و معنا د وس کې و معنا وړیا دي نه بولي ری معنا روانه ده ری معنا که روغي ری معنا که رنځوري ری معنا د راستی کې ری معنا رحمت دي ستا دپاره ری معنا ستا راز چې دی ری معنا رسواکي نه د مور درې توري دي په دې درې توري دي الفابیټ ته وایي په دې هر توري کې نه معناوي دي د مور او د میرې په مابین کې خالي د و او د یې فرق دی میره نوم چې لیکې هغه کې یې ده مور چې لیکې په دې کې و دی د میرې غ و معنا د وینه نه د ری معنا راغلی پته دلته د وینه سته یو مینوال پوښتنه کړې ده چې وایي د انډیوال څه معنا ده الف معنا د اوله سه الف معنا تر اخره پورې نون معنا دی نه اوړي ډال معنا لکه ډبره چې و معنا په اوبو کې نه رنګ بدلوي نه دا کمیږي سل کاله بعد ډبره راوکږه هغه وزن دی دا انډیوال دی دا د انډیوال معنا ده دا د انډیوال معنا زبردست مینوال پوښتنه کړې ده چې وایي د بریالي څه معنا ده بې معنا د برخه چې ری معنا راوړي یې معنا یوازې لا معنا په لوبو کې برخه وګټي دا بریالی دی اسی خو په پښتو کې 10 نمونه دي زموږ اول نوم دی د نانې دی دویم دی د بچی دی دریم دی د ماشوم دی څلورم دی د کشنی دی پنځم دی د هلک دی شپږم دی د زوی دی وم دی د نر دی اتم دی د میړه دی نم دی د مشر دی پلار یې تربور یې سیال یې سړی ننګیالی بریالی توریالی جنګیالی خانم یې جانانم یې یار یې ملګری انډیوال یې دوست یې اشنا یې ماما یې اکا یې وغیره 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 معنا دا ده و معنا دا اوږدیږي غیر معنا دا غټ سي ری معنا چې در رسمي کومې یې معنا یو نوم د میړه څه معنا ده د میړه معنا چې دی یا مړ یا موړ هغه څنګه وای میړه مړ که مړانې مه پټو سلا د مړو هنر دی دروغ د میړه وزر دی یا میړه سه یا لمون نه سه
برخې بېشا مړونه ګوره چې نه کوي ننګونه هغه وزر کې مړونه د میړه 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 دی د میړه 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 دی د میړه څه په مړانه دونه ځي لکه د سپي څه په سپیتیا نه خدای رښتیا او مړونه مه سره یو کوې مرګ په مړو کې خوند کوي مړونه یې په خوله ګټي اسونه یې په سوه ګټي د بدن باچا زړه دی د زړه باچا میړه دی ښځه په میړه ده پټه په لیوره ده د نو مړو میړه نانی دی زبردست خوند دا مړ یا موړ د دیر سره متلو سره فټ دی د دیر سره متلو معنا دا ده یا مړ یا مور یو مینوال پوښتنه کړې ده وای د انسان د میړه په دغه کې دوه فنکشنه دي هغه لکه څنګه دا اوس چې ته ولاړې دې ته مړ وایي کوروالي کې دې ته موړ وایي ښه صحیح یو مینوال پوښتنه کړې ده چې وای د نیکه څه معنا ده نیکه معنا نون معنا دا نه وایي یې معنا یو بل کاف معنا یو کلی دی هغه لکه څنګه دا نسل سه یو بل کلی جوړ سي د نیکه باندې نسل بدلیږي نوم ټیک نه وایي یو کلی سو دا نیکه سو نون معنا نه وایي یې معنا یو بل کاف معنا کش دی دا اشه د نعمت پښتون په وطا کې ډیر خطرناک سپیم لري بیده دی د ځانه بیزاره دی اشه د مخه ډیر خطرناکه ګرځېدی اوس په انسانانو کار نه لري که څه کیسه یار اوس شمېرې ښه دا څو کاله کېږي دې 6 کاله کېږي دا اول واش زر عالمه تقریبا 3-4 کاله مخکې دا وطاق له زر عالم دا سپی سول یو دم په ما پسې رامنډې کړو ډېر بد بیا اوس خو هرکۍ د ځانه بیزاره دی نعمت پښتون اوس راځي وای دا غله زو وای تورې شاله زم نشته کار مې دی نعمت پښتونه تورې شاله زو راځه تورې شاله اوس زه نعمت پښتون هم را سره ځي درځه مولانا